ولله الحمد. الله اکبر ولله. ته د موته داسې مدرسه راواخیه چې زه د ویر شوم. نو مدرسې ته خو ضرورت نشته د اهل سنت والجماعت اسلام قبلول اهل بیت قبلول ضرورت نشته مدرسې ته کوم اعتراض لري کوم نیوکه لري آیا په اهل سنت والجماعت کوم نیوکه لري په صحابه وی لري په اهل بیت وی لري دا مو درته حاضر زه د مسلمانۍ کوم د زیړونو سیزن کې د تاسو عالم درلوته واخیه چې زه د ویر شوم. او دا اوس دا راغلی الحمدلله د خیر اراده درته لري که رښتیا له زړه غواړې چې اهل بیت هم ولا کله لاسه ورکړې حقیقتا اهل بیت ته موږ ټول په دې لټه کې اوس د اهل بیتو پیروي وکړو نو که رښتیا له زړه راغلی نو راسره وایه د ټولو مسلمانانو په مخ کې راسره وایه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان محمد رسول الله. خدای ذوالجلاله د اهل بیتو پیروي کوم. خدای ذوالجلاله د اهل بیت پیروي کوم. څوک چې په اهل بیتو پسې کفر و ضلالت و توهین و سپکاوی کوي په هغو باندې تر قیامته پورې د لعنت وي. څوک د اهل بیت اصحابانو توهین کوي هغو د لعنت وي. څوک چې د خلفاء الراشدینو د رسول الله د یارانو توهین و سپکاوی کوي زه بېزاره یم جنې. څوک د اهل بیت اصحابانو توهین کوي هغو د زه بېزاره یم. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر ولله الحمد. الله قسم کوي د حسین جان اهل بیت له لاسه ورکړي و الله قسم کوي د اهل بیت له لاسه ورکړي و الله قسم کوي د صحابه له لاسه ورکړي وي. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر ولله الحمد. اهل بیت دیم وګټل صحابه دیم وګټل رسول الله دیم وګټل دین دیم وګټل هر څه دی وګټل. الله اکبر الله اکبر.